أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العلي العظيم. البقرة سورة آیت نمبر 188. په دې آیت کریمه او راتلونکو څو نورو آیاتونو کې ځینې مشرکانه عادات او تقالید چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې کفارو درلوده د هغو د ځینو صراحتاً او د ځینو اشارتاً بیان الله عز وجل کوي او ټولو انسانانو ته تنبیه ورکوي چې تاسې د الله د دین تابع واوسئ. د الله عز وجل د دین تابعداري د الله عز وجل د دین د ځینو احکامو زده کړه د الله جل جلاله وخپلو بندگانو ته ورکوي او د دې د ځینو مشرکانه عاداتو او تقالیدو رد کوي. د مشرکانو یو عادت داو چې دوی به کله کله ځینې حیوانان د بوتانو پر نامه باندې نظر کړل. یو حیوان به د بت پر نامه نظر کوي، بیا به د هغه حیوان غوږ ورڅیري کوي او یا به یې غوږ ورپرې کوي، بیا به یې ویل چې دا حیوان د فلان بت پر نامه نظر دی، نو د هغه بت د هغه حیوان شیدې به دی نه څښلې او هغه حیوان به یې د کښتونو څخه نه ګرځاوی، د هغه حیوان غوښې به یې نه خوړلې. الله جل جلاله د آیت کریمه نازل کړي چې په مځکه کې څه شیان الله پیدا کړي دي دا ټول حلال دي، یوازې هغه شیان حرام دي چې الله تاسو ته ښوولي دي. اصلا په دې مځکه کې د تمامو شیانو پیدایش چې الله کړي دي دا ټول پاک او سپېڅلي دي. وروسته د دنیا د خیرو پیرو په وجه باندې یا د ځینو شیانو د یو خاص حکمت په وجه الله ځینې شیان حرام کړي دي او یا د دنیا د چټلۍ په وجه باندې نجس ګرځېدلي دي. په واقعیت کې چې څه شیان الله په عالم کې پیدا کړي دي دا ټول شیان پاک دي. همدا وجه ده زموږ د فقهاء کرامو او اصوليینو یوه قاعده ده چې اصل په هر شیانو کې اباحت دی تر څو چې دلیل د منع یې پیدا نسي. یو شی چې تا ولیدی، یو عمل چې رامنځته شو، دا مباح دی. البته که چیرې د حراموالي دپاره کوم آیت یا حدیث یا اجماع د علماو پیدا سوه یا په قیاس باندې د مجتهدینو علماو د یو شي منع یا حراموالی ثابت سو، نو بیا هغه شی ممنوع او حرام بلل کیږي. او که چیرې دا خبره نه نور نو هر شی مباح او هر شی حلال دی تر څو چې د حرمت او یا د منع دلیل یې پیدا سوی نه. وروسته بیا الله جل جلاله محرمات بیانوي چې کوم شیان حرام دي. نو دا چې الله جل جلاله یو شی حرام نه یې ګرځولی، داسې شی حرام ګرځول یا د هغه شي څخه مخ اړول دا د نیکانو خلکو کار نه دی. دا کار هغه خلکو کاوه چې هغه بد خلک وه، هغه مشرکین وه. ځکه الله جل جلاله په ښکاره ټکو باندې اعلان کوي او داسې فرمایي یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. یا ایها الناس، اے خلقو، الله جل جلاله ټول خلقو ته اعلان کوي و اے خلقو کلو تاسو خورئ مما د هغه شیانو څخه فی الارض چې په مځکه کې دي حلالا حلال، طیبا پاک او سپېڅلي. یعنی کم شیان چې الله جل جلاله پیدا کړي دي دا ټول شیان حلال دي، طیبه سپېڅلي دي. دا حلال دا صفت د هغه شیانو څو چې په مځکه کې موجود دي. یعنی دا
چې په مځکه کې څه شیان الله پیدا کړي دي دا شیان دا حلال دي. حلال د حل څخه اخیستل سوی دی. حل اصلا دا د غوټې خلاصولو ته ویل کېږي. د یو شي چې د خوراک اجازه وي دا لکه غوټه چې خلاصه نو ځکه ورته حلال ویل کېږي. او طیبه دا صفت مؤکده دی د دې حلال لپاره. داسې حلال شیان طیبه چې سپېڅلي دي، مزین دي او مستلذن تلذذ والا او خوند والا دي. یعنی دا څه شیان چې الله په دې مځکه کې حلال پیدا کړي دي تر څو چې الله درته ښوولي نه چې فلان حرام دي تاسو دا شیان خورئ. او که شیطان ځینې طریقې په تاسو کې رواج کړي ولا تتبعوا تاسو پیروي مه کوئ، تابعداري مه کوئ خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان، د شیطان قدمونه، د شیطان طریقې، د شیطان خطونه، د شیطان لیکي د هغو پیروي مه کوئ. انه یقینا د شیطان چې دی لکم ستاسې دپاره عدو مبین ښکاره دشمن دی. د یو ښکاره دشمن پر قدم مږ دی، د یو ښکاره دشمن پر لارو مځي. ولا تتبعوا خطوات الشیطان ای لا تتبعوا طرق الشیطان هغه طریقې د شیطان چې دی پر هغو باندې مځي، د هغو پیروي مه کوئ ځکه دا شیطان د ستاسو په دریش دشمن دی. انه یقینا دا شیطان چې دی لکم ستاسې دپاره عدو مبین ښکاره دشمن دی. د یو ښکاره دشمن پیروي کول، د یو ښکاره دشمن پر لاره تلل د اشتباه ده. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. تاسې خبر یاست چې شیطان تاسې کومو لارو ته بیایي؟ شیطان هیڅکله تاسو سپېڅلو لارو ته نه بیایي، بلکې شیطان تاسې داسې لارو ته بیایي چې هغه د نافرمانۍ لارې دي او هغه داسې لارې دي چې تاسې نه ورباندې پوهېږئ. تاسې داسې لارې ته هڅوي چې تاسې مجبور کړي پر الله داسې څه ووایاست چې تاسې نه ورباندې پوهېږئ. الله جل جلاله فرمایي انما یأمرکم یقینا دا شیطان چې دی تاسې ته امر کوي بسوء په بدو کارو سره والفحشاء په بېحیایي کارو سره. سوء او فحشا دا په عموم کې ګناهونه دي. البته فرق بعضو علماو دا کړی دی چې فحشا هغه ګناهونو ته ویل کېږي چې هغه بېحیایي پکښې لکه زنا، لواطت او داسې نور. سوء عام بد کارونه چې انسان بد بولي په کولو یې دومره عار نه حاصلوي لکه په هغه فحشاو. او یا دا چې سوء کبیره ګناهونه دي، فحشا صغیره ګناهونه. خو په هر صورت شیطان دا کار کوي چې تاسې نافرمانۍ ته وهڅوي. سوء او فحشا دواړه په مجموع کې ګناهونه دي او د الله نافرماني ده. دی د الله نافرماني ده تاسې هڅوي. او وان پر دې مو امر کوي تقولو چې تاسې ووایاست علی الله پر الله جل جلاله باندې ما داسې څه ووایاست لا تعلمون چې تاسې نه ورباندې پوهېږئ. پر الله جل جلاله باندې داسې څه ویل چې تاسې نه ورباندې پوهېږئ. لکه دی چې به ملائکې د خدای لوڼې بللې، کله به یې ویل چې موږ د دې مکې مکرمې متولیان سرپرستان الله جوړ کړي، او کله به یې نور احکام د ځانه سره شروع کول او دا به یې ویل چې دا موږ ته الله حکم کړی دی. دا ټول د دوی تهمتونه و پر الله باندې، د ځانه خبرې جوړول و پر الله جل جلاله باندې. او داسې څه به یې ویل چې دوی خپله نه ورباندې پوهېدل، تش هغه خیالي شیطانات چې الله جل جلاله دوی ته کړي و هغه به د ځانه څخه جوړ کړل او هغه به یې بیا خلکو ته بیان کړل. الله جل جلاله فرمایي وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. او دوی پر الله جل جلاله باندې وان تقولوا او په دې مو امر کې تقولو چې تاسې ووایاست علی الله پر الله جل جلاله باندې ما داسې څه لا تعلمون چې تاسې نه ورباندې پوهېږئ. واذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا اولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. الله جل جلاله په دې آیت کریمه کې د دې یو بل بد عمل او بد کړنه بیانوي. هغه د دوی بد عمل داو چې کله به د اسلام د مبارک دین احکام دوی ته وښودل سو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رسالت دعوت به ورته وسو او عقلي دلایل به ورته پیش سوه چې دا بوتان خدایان نه دي، حقیقي رب هغه ذات دی چې اسمانونو و مځکې تمام شیان یې پیدا کړي. دوی به په جواب کې څه ویل؟ په جواب کې به یې دا خبره کول چې موږ دغه شیان نسو منلی
چې ته دا د الله احکام دي او دا آیاتونه دي دا فلان و فلان. زموږ د پاره یوازې هغه طریقه ده چې موږ پلار او نیکه پر کومه طریقه تللي وه، زموږ د پلار او د نیکه چې کومه طریقه وه پر هغه طریقو باندې بس موږ پیروي. دا چې ته دا د الله احکام دي، دا چې ته وایې چې دا آیاتونه دي، دا چې ته وایې دا نوي احکام پیغمبر علیه السلام ته راغلي دي، دا موږ نسو منلی. الله جل جلاله د دې خبره ردی او دی د حیوانانو سره تشبیه ګرځي، د دې تشبیه د حیوانانو سره کوي. وای د دې بدبختی دا ده واذا قیل لهم اتبعوا، کله چې دې ته وویل سي چې تاسو تابعداري وکړئ ما انزل الله، د هغه احکامو چې الله نازل کړي دي، قالو دی وای بل نه داسې نتبعو موږ تابعداري کوو ما الفینا د هغه احکامو چې موږ پیدا کړي دي علیه پر هغه باندې آباءنا زموږ پلرونه و نیکونه چې پر کومه طریقه باندې وه او موږ چې کوم رسم و رواج و تقالید و عادات درلوده موږ پر هغه لار باندې ځو. دا احکام چې تاسې موږ ته وایاست دا موږ نه منو. الله جل جلاله دې جهالت ښکاره کوي. اولو کان آباؤهم، او که څه هم د دوی پلرونه لا یعقلون شیئا په هیڅ شي نه پوهېږي ولا یهتدون او نه پر هدایت باندې وي، بیا هم دوی د پلرو او د نیکونو پیروي کوي. که څه هم پلرونه او نیکونه نه پوهېږي، ناپوهان وي، بې علمان وي، احمقان وي، که څه هم پلرونه او نیکونه ګمراهان وي، کافران وي، بیا هم دوی د هغو تابعداري کوي. خپله دغه پوښتنه دغه استفهام دا د دوی پر جهالت او د دې پر رد باندې دلالت. د ناپوه انسان تابعداري کول، د ناپوه انسان پر لاره باندې تلل، یا د داسې چا پیروي کول چې هغه خپله ګمراه وي، دا جهالت دی، دا ناپوهي ده. ځکه الله جل جلاله فرمایي اولو کان آباؤهم، که څه هم پلرونه د دوی لا یعقلون شیئا په هیڅ شي باندې نه پوهېږي ولا یهتدون او نه پر هدایت باندې وي. اوس نو په دې ځای کې یوه خبره شته، هغه خبره دا ده چې کله یو څوک د پلار او د نیکه تقلید کوي، د هغوی احکام یا د هغوی خبرې مني، دا دوه ډوله کېدلی شي. یو جاهلانه او ړوند تقلید دی او یو عارفانه او روڼ تقلید دی. جاهلانه او ړوند تقلید دا دی چې د یو چا پلار و نیکه ورنیکه تر نیکه دا په ګناهونو کې اخته وي، بدعات او خرافات او داسې رسمونه یې رواج کړي وي چې هغه خرافاتو ته په اسلام او شریعت کې ځای نه وي. لکه دا زموږ او ستاسو په ټولنه کې هم ځینې بدعات او خرافات شته. د مثال په ډول باندې دا اوس په نږدې وختو کې د سفرې میاشت راځي او یا دا چې دا د محرم الحرام میاشت راځي، دې ته د ژړاندې شپې وایي. دغه د محرم الحرام 10 ورځې ژړاندې شپې خلک بولي، وای په دې شپو کې به خوشحالي نه کوي، کالي به نه اغوندې او لاسونه به نه سره کوي، سر ویښتان به نه مینځې، ودونه به نه کوي. که مو دا کار وکړي دا بیا تاوان تاسو ته پېښوي. یا د سفرې په میاشت کې په دې کې بلاوي او افتونه نازلیږي، په دې میاشت کې به واده نه کوئ، په دې کې مصیبتونه او تکلیفونه راځي. یا دې ته ورته لکه مخکې چې مو یاد کړل زموږ په ټولنه کې هم داسې رواج شته چې د پسه غوږ ورپرې کړي، لکه هغه مشرکانو چې غوږونه ورپرې کول، دوی هم دغسې غوږونه ورپرې کړي، وایي دا مې د پلانکي پیر په نامه یا دا مې د پلانکي زیارت په نامه باندې نظر کړی دی. اگر چې خیرات کول خو جایز دي، اما دا چې یو څوک دروژې کوي او غوږ یې ورپرې کوي، دا خو مشرکینو هم هو دغسې اعمال کول. خیرات خپله طریقه لري. یو څوک به غیر د الله د نامه څخه د هېچا په نامه نه حلالوي، یوازې او یوازې د الله په نامه باندې به حلالوي. نو دغه خرافات زیارتو ته ورځي، د زیارت صحیح طریقه یې نه ده زده. د زیارت ډبرې په ځان پورې موشي، پر زیارت طواف کوي، پر زیارت ته سجدې کوي، په زیارت کې میخونه ټکوي، پر زیارت رشکانې غوټه کوي. دا ټول بدعات و خرافات. د زیارت چې کومه سنت طریقه د هغه زده کول پکار دي. دغه بدعات و خرافات چې خلک یې کوي د دې څخه ځان ساتل پکار دي. اوس نو که چیرې چاته ووایه چا سره دغه خرافات چې ته کوې دا مه کوه، وایه پرېږده دا بیا نوي ملایان راغله. پلار و نیکه دغه کار کاوه، ژوناکه د پلار د نیکه دین پرېښولی شو، دا بیا نوی دین راغلی. ګوره دا جاهلانه او ړوند تقلید. د مور و پلار
د پلار او د نیکه او د ور نیکه پر عاداتو تقالیدو باندې په داسې شکل باندې تلل چې هغه د شریعت مقدسه سره په ټکر کې دي او دغه احکام چې د نیکونو د دې یادوي دې ته په شریعت مقدسه کې ځای نسته. دغه سرون او جاهلانه تقلید حرام دی. دلته به په قرآن پسې ځي، دلته به په احکام نبویه او شرعیه او مقدسه پسې ځي. دا یو ډول تقلید. او دوهم ډول تقلید رون او عارفانه تقلید. رون او عارفانه تقلید دا دی چې د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب یعنی حنفیت، د امام شافعی رحمه الله مذهب یعنی شافعیت، د امام مالک رحمه الله مذهب، د امام احمد بن حنبل رحمه الله مذهب، دا څلور واړه مذهبونه د الله جل جلاله مقبول کړل. تاسو پوهیږئ چې دا څلور مذهب څه معنا؟ د دې مذهب مقصد څه دی؟ وروسته رون تقلید ته راځم. د دې مطلب دا دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مبارک ژوندانه کې د اسلام اوله برخه، منځنۍ برخه، اخرنۍ برخه، په دې کې ځینې احادیث منسوخ سوه، ځینې ناسخ سوه. بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر وفات وروسته بیا خوارج پیدا سوه، معتزله پیدا سوه. ځینو خلکو د ځانه احادیث جوړ کړل او ځینو ناسخ و منسوخ احادیث نه سره پیژندل او ځینې داسې راویان وه چې د درواغو احادیث یې نه وه جوړ کړي. دا روایات یې په داسې شکل را نقل کړي وه چې دی خپله نه په پوهېدی. ځینې غلط سوي وه، الفاظو ته یې تغییر ورکړی و، معناو ته یې تغییر ورکړی و. الله جل جلاله ډېر امامان داسې پیدا کړل، وتلي خلک یې پیدا کړل. دا ټول دین یې چاڼ کړي، دا دین چې یې چاڼ کړي، دا احکام یې چاڼ کړل، احادیث یې چاڼ کړل، احادیث ته قواعد کښېښول او قرآن ته قواعد اصول کښېښول چې څنګه احکام ځینې استنباط سي، کم احادیث ومنل سي، د کمې درجې حدیث ومنل سي، ټکر احادیث ناسخ و منسوخ څنګه معلوم سي او قوي و ضعیف څنګه معلوم سي. نو د دې دپاره دغه څلورو امامانو دا ستره قرباني ورکړل. د دنیا د کنج کنج علما هغوی ورسره ستړي سول، همکاري یې وکړل، د قرآن او د حدیث څخه یې صحیح استنباط وکړي. موږ د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب یو څه معنا؟ زموږ دا عقیده ده چې د قرآن او د حدیث هغه صحیح مقصد امام صاحب او د شاګردانو را ایستلی دي، موږ ته یې پرېښي دي. نو لهذا امام ابو حنیفه رحمه الله چې د قرآن او د حدیث څخه احکام راویستل، بیا په دې 1400 کاله کې د دنیا وتلو علماو هغوی په ښه دقیق ډول باندې وکتل، نقطه په نقطه باندې هغه ضعیف شیان یې ځینې لرې کړل، هغه ټول قوي شیان یې پرېښول. نو ځکه اوس زموږ دا عقیده ده چې دا زموږ احکام د امام ابو حنیفه رحمه الله دا داسې دی لکه ملغلري. دا هره مسله، دا هر حکم چې په دې مذهب کې سته، دا تر 100 واره سوهان کولو، تحقیق او تدقیق کولو وروسته موږ ته رسېدلی. نو اوس که چیرې یو سړی راسي ما ورته ووایي چې ته پرېږده د امام صاحب خبرې، ته پرېږده دا ستا د استادانو، دا ستا د هدایګانو ردې موتارو په تا وایي هندیې خبرې، زه خپله د قرآن او د حدیث څخه مسایل یې درته رابار. نو موږ ورته وایو چې یا دا ستا خبرې موږ نه منو. زموږ پلار و نیکه چې پر کوم مذهب وه، زموږ استادان چې پر کوم مذهب وه، 50 کاله مخکې، 100 کاله مخکې، 1500 کاله مخکې، 1000 کاله مخکې چې دا مذهب را روان دی، د قرآن او د حدیث څخه مسائل پر صحیح طریقه راوتلي دي، موږ پر دغه لار ځو. دغه ستا لاره چې نوې تا راوړې ده او ته وایې چې زه خپله د قرآن او د حدیث څخه استنباط درته کوم، پر دې زموږ عقیده نسته. 1400 کاله چې یو تحقیق سوی دا او د یو 5 ورځو تحقیق، دا به کله سره برابر؟ نو دلته چې موږ د پلار او د نیکه تقلید کوو یا د دې خپلو استادانو تقلید کوو، و دې تقلید ته کم تقلید ویل کېږي؟ دا رون او عارفانه تقلید دی. رون تقلید دی او عارفانه تقلید. دا تقلید ښه دی بلکې لازم دی، ځکه که چیرې د دې تقلید څخه ووتلې خامخا به ګمراه کېږي. دا یو چوکاټ را روان دی، دا د میلیونونو او میلیاردونو بزرګانو، مشایخو، علماو یوه جوړه سوې طریقه ده، دا را روانه ده. که د دې څخه دا ووتلې بس
خامخا به یو حدیث په مخه درغلی هغه به منسوخ وي تا به عمل ور باندې کړي یو ضعیف حدیث په هغه به دی عمل کړي دین به دی خراب کړي ګډوډ کړي به دی نو داسې یو طریقه پرې شول دا جهالت دی دلته بیا تقلید نه کول جهالت دی زه تاسو ته یو مثال وایم کچیر یو سړی موټر رانیسي دا موټر چې وګوري په دې موټر کې 1500 پرځي اشاره جلاتی په دا انجل کې څو رقم نقطو بوټو رینګو پښتون او پلان دا کړه شان سره پټ سی وي اوس کچیر یو سړی راسي تاسو وایي چې زه به دا پرځي درکم په موټر کې څو نه ټان کار سی وي دا به هم درکم او دا اشاره به هم درکم دروازې به هم درکم پرځه به درکم دا ګرځي پرځي خپل موټر ځنه جوړ کړ والا کې دی جیپ موټر ځنه جوړ کی کورولا موټر ځنه جوړ کړل پینډر ځنه جوړ کی چې تا څنګه شي ځنه جوړ کی هغه ځنه جوړ مستری ته یوس او بل سړی درته وایي چې دا نو تاسو څه معلومیږي چې دا نه چې د دې ځای دی دا د دې ځای دی کله غلط نټان سره ولګول ممکن په ماته کې ممکن بيخي چالان نشي ممکن کوژ وژ راسي ممکن هیڅ کار ته ونه کی زه به تیار موټر درکم جوړ ثابته د هر چا د تیار ثابته موټر خوښ هغه ګوره چې لا زه پیټ کم کې پیټ نه کم داغه مذهب دا تیار یو جوړ شوی قانون دی د قران او د حدیث څخه ټول مسائل را چنل سوي دي هغه ضعیف او قوي ټول سره بیل سوي دي یو صحیح طرح یو صحیح طریقه د چې ما ته په لاس را کول سوي ده اوس کوم دا پرېږدو د سره څخه کار باندې کو اول ممکن نه دی امکان لري چې دا په زرهاو مسائل دي څوک استنباط بیا سي اتمن به خطر بخشي نو دا بیا بل ډول تقلید روند او عارفانه تقلید روند او جاهلانه تقلید نکول د مشرکانو کار دی روند او عارفانه تقلید کول د پوهانو خلکو راځو د پسې آیات کریمه ته چې الله جل جلاله د دې کفارو مثال وای ومثل الذين كفروا مثال د هغه کسانو چې کافران کمثل الذي لك مثال د هغه چا د کافران کفر کوي او دې ته تبع دعوت ورکه او دې ته وایي چې راسه د اسلام دین ته کمثل الذي لك مثال د هغه چا ينعقو چې هغه ته आवाज کیږي بما په داسې سباندي لا يسمعو چې هغه نه اوري الا دعاء مگر نه بلنه و نداء او ژغ ګوره حیوان نه دی پسه یا غویی دې ته چې ته ورنارې کې چې پسه راسه غویی راسه یا چغې ونارې ورته وایې هغه تومره قدر پوهېږي سر داسې کی چې شی خوسته د یو ژغ حس کوي اما ته حس نشي کولی دا شعور نه لري چې دا ماته د وایي راسه یا ماته وایي کښېنه یا ولاړ سه یا خوراک وکړه یا چښاک وکړه دومره شعور نه لري دغه کفار دا هم لکه حیوانان دي چې ته د قرآن آیاتونه ورته وایې د احکام شرعیه دا ورته بیانوي پر ده باندې هیڅ تاثیر نه ځکه دی لکه حیوان غوندې داسې دي حیوان هم چې چغې و نارې ورته وایې بس غوږونه شک ونیسي شاوخوا ګوري مګر نور هغه د شعور حس نه لري دی هم د شعور حس نه لري الله جل جلاله فرمایي ومثل الذين كفروا مثال د هغه کسانو چې کافران دي کمثل الذي لکه مثال د هغه چا داسې دي ينعقو چې आवाज ورته کول کېږي بما په داسې څه باندې لا يسمعو چې دی نه اوري الا دعاء مګر نه بلنه و نداء आवाज صم کاڼه دي بکمن ګونګیان دي عمي وړاندې دي فهم لا يعقلون دی په هیڅ نه پوهېږي یو حیوان غوندې شی دی حیوان خو لا هغه چې په ځینو شیانو کې اوریدل کوي په څه خطري شیانو باندې یا د لوږې په وخت کې یو غږ کوي یا د هلاکت په وخت کې زغلي دغه انسانان دا تر هغه هم بدتر الله جل جلاله چې یو ځای دی ته فرمایي بل هم افضل تر هغه هم سخت لار ورکېږي دا په دې وجه باندې اوس حیوان ته الله جل جلاله یو حس ورکړی داسې یو حس یې ورکړی دی چې انسانان یې نه لري انسانانو ته خو الله عز وجل عقل ورکړی دی په دې پوهېږي چې وریځ راله باران کېږي نو کله چې باران وشي نو ممکن بامونه وڅڅېږي وخېږي بام ته ناوې ایله منی رالی نو په مني کې بامونه ګلول غواړي ژمی رالی دا لشکان ایله کول غواړي او هغه دې اوبه راغللې دا رود دی یا سیل دی دا دې رالی نو شاوخوا وګوري هغه لاره ماته لنډه ده باید زه پر دې لار ووځم د دې سیله څخه ځان وباسم د ځان د خلاصولو لپاره د لوږې څخه د هلاکت څخه او د ناجوړۍ او یخو ګرمۍ څخه د دې څخه د خلاصولو لپاره انسان ته الله عقل ورکړي اوس حیوان داسې نشي کولی چې ورسې درختې ورېبي
خاشې راوړي خارګاه جوړه کړي بیا تر سایه لاندې کښېني خټې خشتي کې دیوال ووهي تیران راوړي پر سر یې کښېږدي د یخ او د ګرمۍ سره دفاع لپاره ځان دا کار حیوان نشي کولی دا کار په عقل باندې کېږي انسان ته الله عقل ورکړي مګر حیوان ته یو بل حس ورکړي هغه حس دا دی چې انسان یې نه لري کله چې یو خطر پیښیږي 10 یا 15 دقیقې مخکې حیوان پوه سي چې دا خطر را روانه همدا وجه ده چې هر ځای طوفان راځي هر ځای چې زلزله کېږي سپیان او نور حیوانان په چغو چغو نارې وایي انسان نه پوهېږي ناګهانه زلزله راشي انسانانو باره راځغلي انسانان عقل لري نو وایي دا تعمیرونه دي زلزله ده اوس په دنیا کې داسې تعمیرونه جوړ کړي دي چې سپرینګي دي چې زلزله پر راشي هېڅ تاوان نه وکړي داسې کټونه یې جوړ کړي دي چې کله زلزله وسي چت پر راولوېږي اتومات کټ دی لاندې ورلوېږي د لږ ساعته لپاره خوراکي چې د اګر د تعمیر پر راوننېږي نه ماتېږي د زلزلې د خطره څخه د ساتلو کټونه ګوره دا شیان په عقل پیدا کول اما 10 دقیقې مخکې نه پوهېږي چې زلزله را روانه هلته یو ډول د خطر زنګ دته په مغزو کې ایږي حیوان ته دا حس لري حیوانات پوهېږي چې اوس زلزله را روانه اوس تاوان را روان نو الله جل جلاله چې دوی تر هغه بد بللي دي عقل هم په کار نه اچي هغه شپږم حس هم نه لري دغه حیوان خو د شپږم حس لري کله چې دغسې خطره وویني ځغلي سترګې ولیدل چې اوغه زما دښمن دی راځي ما غواړي هلاک مې بعضې حیوانان په سترګو باندې بل حیوان وویني په دې پوهېږي چې دا حیوان راځي ما خوري بعضې حیوانان په غوږو باندې اوري د یو بل حیوان غږ واوري وځغلي او بعضې حیوانان داسې دي چې کله زحمت پر راسي چغې و نارې و غلبلې و انګولاوې وي نو دوی د ځان د خلاصولو لپاره کله د سترګو څخه کار واخلي کله د غوږو څخه کار واخلي کله د چغې و د نارو څخه کار واخلي خو دا کافران دا غوږونه هم لري د ځان د خلاصولو لپاره یې نشي کارولی هر څه اوري مګر د ځان د خلاصولو لپاره یې نشي کارولی چې د دین خبره واوري سترګې لري هر څه په ویني مګر د ځان د خلاصولو لپاره کار نشي ځینې اخیستلی غوږونه لري سترګې لري غوږونه لري ژبه لري هر څه په ویلی شي مګر د ځان د خلاصولو لپاره یې نشي کارولی ځکه نو دوی څه دي بل هم اضل حیوانانو له هم بدتر او الله جل جلاله همدا خبره کوي وایي صم کاڼه هر څه ویلی شي خو حق نشي ویلی که کاڼه دي یعنې هر څه اوري خو حق نشي اورېدلی بکمن ګونګیان دي هر څه ویلی شي حق خبره نشي کولی عمیون ړانده دي هر څه ویني خو حق نشي لیدلی فهم لا یعقلون د هیڅ نه پوهېږي یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون بیا الله جل جلاله حکم کوي و ای ایمان والاو په مځکه کې چې څه شیان الله تاسو ته پیدا کړي دي دا سپېڅلي دي دا خورئ دا سپېڅلي شیان پاک خوش هضمه دا تلذذ ورباندې حاصلېږي لذت ورباندې حاصلېږي دا خورئ یوازې هغه شیان مه خورئ چې الله جل جلاله پر تاسې حرام کړي الله منع کړي وي هغه کم شیان دي په پسې آیت کریمه کې الله ښیي یا ایها الذین آمنو ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دي پر الله او پر رسول او پر ورځ د قیامت باندې کلو تاسو خوراک کوئ من طیبات ما رزقناکم د هغه سپېڅلو شیانو څخه چې موږ تاسو ته په رزق درکړي دي واشکرو لله تاسې الله ته پر دې نعمتونو او پر دې پاکو شیانو باندې شکر ادا کړي ان کنتم ایاه تعبدون که چیرې تاسې همدې الله ته عبادت کوونکي یاست اوس نو حرام شیان څه دي الله جل جلاله د حرام شیان ښیي انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله الله جل جلاله پر تاسې باندې څو شیان حرام کړي دي میتته څه ته وایي میتته هغه حیوان ته ویل کېږي چې دمې مذبوحه دا عینۍ وتلي په دې مسله باندې ځان پوه کول پکار د میتتې لنډ تعریف دا دی هر هغه حیوان چې پر غیر شرعي طریقه ووژل سي هغه میتته بولي که غویی وي که پسه وي که چرګ وي شرعي طریقه څه ده شرعي طریقه دا ده هغه ذابح چې حلالونکي دي مذبوحه چې دا حلالیږي او دا ذبحه پر شرعي طریقه باندې ذبحه مذبوحه ذابح هغه کس بولي چې حلالول کوي ذبحه خپله د حلالولو ته ویل کېږي مذبوحه هغه حیوان بولي چې دا اوس ذبحه کېږي ذابح به مسلمان یا کتابي وي مسلمان به وي دا ذبحه به کوي او یا به هغسې کس وي چې هغه تابع د دین سماوي وي
لکه یهودیان و نصرانیان. دا د اوس زمانې یهودیان و نصرانیان دا قسم کتابیان دي، خو دوی دا ذبحه پر خپل د کتاب پر طریقه نه کوي، نو لحاظه د دې اوس د کتابیانو مذبوحه هم ناجایز ده. ګورې دا نکته ځکه وایم چې ډېر خلک دا خبره کوي و یهودیان و نصرانیان خو په خارجي هیوادو کې شته، دوی چې دا پسونه حلال کي، غوایان حلال کي، د دې غوښې به موږ خورو، زوام یا مې خوري. ولې یهودی خو لا کافر دي، نصرانی خو لا کافر دي، چې دا ستا خپل مسلمان دا ستا د کلمې ورور پر دغه طریقه باندې پسه حلال کي، لکه دی چې حلالوي لا مردار دی. دی خو د اسلام پر طریقه نه حلالوي، دا پسې ذبحه خو زه دا اوس پسې وایم. د کتابیانو یعنې د یهودیانو نصرانیانو د لاس مذبوحه حلاله وه په دې شرط چې دوی ته د دې کتاب کومه طریقه ښوولې وه پر هغه یې دوی حلال کي، نو دوی خو پر هغه طریقه نه حلالوي، د دوی اوس خپل دین ورک دی. بیا هم که داسې یهودیان وه، داسې نصرانیان وه، داسې کتابیان وه چې دغه ذبحه یې دا خپل دین د الله د لوري ورته راغلی دی، منسوخ دی، پر هغه طریقه وکړي حلاله ده. حاصل دا چې ذابح به یا مسلمان وي یا به کتابي وي. ذابح که جنوب وو هم ذبحه جایز، ذابح که ښځه وه هم ذبحه جایز ده، خو شرط دا دی چې به مسلمان وي یا به کتابي وي. د مشرک یعنی هندو، بت پرسته، مجوسیان، بودایان د دې د لاس ذبحه حرامه. دا د ذابح اړونده خبره ده. دا ذبحه چې کوي دا به پر شرعي طریقه کوي. ذبحه دا بیا دوه ډوله ده، یو ذبحه اختیاري ده، یو ذبحه اضطراري ده. ذبحه اختیاري دا ده چې سم دم دغه د پسه ولاړ دی، اوس غواړي چې خیرات یې کړي یا اختری کړي یا اعلان دی یا کساب دی حلالوي، نو پښې ور وتړي، نو دی به څه کوي؟ شارګونه 4 شارګه دي، غټ عمومي رګونه دي، شریانونه د هر حیوان په وجود کې شته. د مرغانو هغې یو دی، د چرګ هغې یو دی، د دې نور حیوانان د 4 دي. دا 4 رګونه چې په دې کې دا دمې مصفوحه د ده په وجود کې جریان لري، دا به پرې کوي. اکثره چې پرې کړي که یو پاته سوم پروا نه کوي، اکثره به پرې کوي، یعنې 3 به پرې کوي یا 4 سره. او دا حلالېدل به دغه شارګونه که چیرې لنډ په غاړه کې سره یو ځای سوي دي، که د بدن په بله برخه کې دا 4 سره شارګه یو ځای وي، داسې لکه په غاړه کې چې دي، پرې کې دمې مصبوحه د ټول بدن ووځي، بس پسه پاک دی. دغه دمې مصبوحه چې ده دا اصلا په حیوان کې مرداري رامنځته کړې ده. الله جل جلاله دا نظام داسې جوړ کړی دی، دا زړه دا لکه یوال داسې دی، دا د ټول بدن وینه پمپ کوي داسې. په لکونو واره دا د زړه ضربان رامنځته کېږي په هرو څو دقیقو، ثانیو، ساعتو کې. دا ټوله بدن کې په دا 4 رګو کې وینه ځي و راځي. دا زړه ته راځي، زړه یو فلټر دی، دا ټوله وینه پاکوي، بیا یې د بدن ټول وجود ته ورکوي. کله چې دا شرګونه پرې شول، بس دا زړه دا وینه داسې پمپ کوي، د باندې وځي، کته د بدن څخه وینه راټول شي، هېڅ شی نه پاتېږي، پاکې غوښې پاتې شي. هغه مصبوحه وینه چې ډېره نجسه ده. زموږ کله کله د ټولنې جهالت هم داسې ځای ته ورسېږي. لیدلي به مو یې وایي پلانکی حیوان پلانکي ماشوم باندې پیری کښېني، چرګه حلاله که دا وینه په تندي ور وموږه، دا به مو لیدلي. په پسه کې تر دې وینې مصبوحه نجس شی نشته. دا مصبوحه وینه دومره نجسه، دا ټول پسه په دې وجه باندې نجس، دومره نجس دی. دا سپی حلال که دا وینه یې ووتل، د دې پاتو غوښو خوړل یې حرام دي، مګر پاکې سوې، دومره نجس دي چې سپی لا په پاکېږي. زموږ خلک څه کوي؟ وایي چرګ دې حلال یې که دا وینه یې راواخله په تندي یې ور وموږه. که ای بدبخته په دې مرداریو، پلیتیو، نجاستونو په دې باندې شفا نه راځي. قرآن لرې ته په وینه باندې شفا حاصله وای، نو دا دی دا بیا بل وابه موري صاحب پیدا شوی. نو ځکه دته خو دا مسله نه ده معلومه، او اوس چې دی په دې مسله خبره کوي، بس نو بر دی دا خبرې. الله دې دې جاهل قوم ته هدایت وکړي، او چې هر څونه د دوزخ سره ګرځي، هر څومره چغې و نارې ورته وایي چې د الله په خاطر د دوزخ راوګرځېږي، د الله په خاطر دا ناروا لارې پرېږدي. دوی هغه جاهلان چې پرې کومه لارې روان کړي، بس دوی په هغه پسې روان دي، ځکه خو شیطان هلته کومک ورسره کوي. نو دغه مصبوحه وینه چې د دې شارګونو څخه ووتل، دا مصبوحه وینه به وځي، او دغه ذابح دا به د دې ذبح په وخت کې د الله نوم یادوي. دغه ذابح به د ذبح په وخت کې د الله د نامه سره بل هیڅ څوک نه ملګری کوي. ذابح به مسلمان وي، ذبح به اختیاري وي، شارګونه به اکثره پرې کوي، د ذبح پر وخت به کلمه وایي. او دا خو نو سنتونه دي چې مخ په قبلې ته کې مکروه دی، غیر د ضرورت څخه بلې خواته مخ کول. دا خو د ذبح اختیاري خبره شوه. ذبح اضطراري دا ده
چې ناګهانه یو حیوان دی څا ته لوېدلی دی، سر یې ښکته دی نور لوړ دی، او یا داسې ځای د غره په سر کې یو حیوان بند دی، او یا دا چې ته کله ښکار کوې د هغه شي ایله کې او هغه تیری او په هغه حیوان کې وموښلی شي، نو اوس خو په هغه شارګو کې دا غشي نه دی لګېدلی، یا په دې څا کې حیوان دی، ته یو بله برخه پرې کوې چې وینه یې وباسې. دا اضطراري ذبحه ده. د اضطراري ذبحې په وخت کې چې د بدن هره حصه تا زخمي کړه دی دې په مړ کوي بس حلالیږي، او په اختیاري ذبحه کې به یې خامخا شارګونه پرې کوي. اضطراري ذبحه او اختیاري ذبحه دا د ذبحې اړونده خبره شوه. مذبوحه دا به داسې حیوان وي چې د هغه غوښې روا وي. دا نو هغه حیوانان دي چې ځینې اهلي دي ځینې وحشي دي، اوږده موضوع ده، دا بل باب دی، نو پر هغه کې نورې خبرې نه کوم. خبره د میتتې اړونده کوم. میتته هغه بولي چې دا ذبح یې صحیح نه وي سوی. د ذبح احکام مې څه بیان. اوس یو بل خبره دا شته چې اوس خو دا توپکونه و ماشینونه پیدا سوي دي، ښکار خلک په غشو باندې نه کوي، ښکار خلک په دې توپکونو باندې کوي. نو د دې توپکونو په اړه باندې علماو دا خبره کړې ده، وایي هغه توپک چې دا مرمي سرونه یې تیري، په دې باندې که چیرې کوم حیوان وویشتل سو، هغه ته ورتللې مړ و، د توپک په وخت کې دې د ټک په وخت کې دې د ذبحې نیت وکړي او د الله اکبر لفظ دې ووایه، بیا چې ته ورغلې هغه مړ و حلال دی. او که هغه چریانې وې لکه پخواني توپکونه، په دې باندې بیا دا حیوان حلال نه دی. مګر صحیح تحقیق دا دی چې ذبحه او خرق دا فرق لري. خرق دې ته ویل کېږي چې په زور باندې یو شی سره کش کې، یا یو شی راواخلې په زور باندې یوه ډبره راواخلې دا لاس په ووایه دا لاس سیري کړي، دا ذبحه نه ده، دا خرق دی. ذبحه دې ته ویل کېږي چې ته په خپله خوښه باندې چاړه کښېږدې، بدون ستا د زوره څخه پرې کول وکړي، بدون زور بدون فشار چې پرې کول وکړي، هغه ته ذبحه ویل کېږي. او که چیرې په فشار او په زور باندې یو شی ورغلی، هغه بیا ذبحه نه ده، هغه بیا خرق دی. دغه مرمۍ که دومرې تیرې وې لکه چړې، نو بیا که په فشار ورغلي که به فشار ورغلي، داسې مرمۍ خو نشته چې هغه دومرې تیرې لکه چړې. نو لهذا د مرمۍ ښکار دا ټول ناجایز. که ورغلې ژوندی و شارګونه دې ور پرې کړل، فبها ونعمه، که نه مردار دی. په میتته کې داخل دی. په میتته کې دا حیوان داخل دی چې ته یې د مځکې ووایه، سر یې په ډبره ور ووایه مړ یې کړې، په سوټو یې ووایه، په توپک یې ووایه، د غره رایله سي، خفه یې کړې، دا ټول څه دي؟ میتته ده. یا حلال کې قصدن کلمه نه ورباندې وایي، میتته ده. او یا دا چې کافر یې حلال کې، میتته ده. یا یې شارګونه نه کړي ورپرې، میتته ده. یا په خپله حیوان مړ سي، میتته ده. دا ټول تر میتته لاندې. ځکه الله جل جلاله فرمایي انما نه ده، بلکې دا خبره ده حرام کړی دی الله پاک علیکم پر تاسو باندې المیتته میتته والدم وینې دا مطلق حرامي. که د انسان وینې دي که د حیوان وینې دي، او د دې حیوان د وینو څخه استفاده دا حرامه ده، د انسان د وینو څخه استفاده حرامه ده، د انسان ټول اعضاو باندې استفاده حرامه ده. البته د یو انسان وینه و بل انسان ته ورکول په دې کې څه خبرې شته، علماو جایز بللی. خرڅول نه دي روا چې څوک خپله وینه خرڅه کړي، او که چیرې دی د یو بل مسلمان د ژوند د راګرځولو لپاره استعمال کی جائز دی، په دې شرط چې داغه به ضرورت وي. او ولحم الخنزیر، او د خنزیر غوښې حرام. حیوانان خو ډېر داسې شته چې غوښې حرام دي، د سپي غوښې حرام دي، او د لیوه غوښې حرام دي، د چغال غوښې حرام دي، څومره ډېر حیوانات شته. خنزیر یې ځکه یاد کړي چې په ټولو حیوانانو کې خنزیر دا نجس العین دی. هغه حیوان دی چې نه یې اټ پاکېږي، نه یې پوست پاکېږي، نه یې وړۍ پاکېږي. اوس که چیرې یو پسه مردار سي، دا پوست یې وچ کړې، هډوکي یې وچ کړې، وړۍ یې ځینې وکاږې، استفاده ځینې روا ده. حتی سپی د سپي پوست واخله، غوړزګي و دا رطوبات ځینې وباسه، ته کولی سې پر هغه لمونځ وکړې، وچه کړې. نه دي دا د حیوانانو د پوستو څخه یې بوټونه جوړ کړي، کوټونه یې جوړ کړي، د زمري د پوسته څخه کوټ جوړوي، پوستین د حیوانانو د پوستو څخه جوړوي. اما د خنزیر پوست نه پاکېږي، قطعا نجس العین، نه یې وړۍ پاکېږي، نه یې هډوکي پاکېږي، او نه یې غوښې په هېڅ صورت پاکېږي، ځکه الله جل جلاله په خصوصي ډول یاد. وما، او هغه حیوان الله حرام کړی دی، اهل به، چې غږ ورباندې سوی پر دې حیوان باندې لغیر الله، غیر د الله څخه.
ای ذبح علی اسم غیره، د الله د نامه سره بغیر د بل چا پر نامه باندې حلال سوی. احلال څه ته وایي؟ احلال رفع د صوت او د اواز پورته کېدل، چې د حلالولو په وخت کې څوک د بل چا اواز ور باندې پورته کړي. د حلالولو په وخت کې به قطعا دا نه وایه چې د پلانکي بابا د اروا په خوښ الله اکبر به وایه، بسم الله به وایه. فقط چې حلال دي کې بیا نه ووایه چې الله د پلانکي بابا اروا په خوښ کړي. د ذبح په وخت کې بغیر د الله د نامه سره هېڅوک به د الله سره نه شریکوي. په دنیا کې چې هر څوک هر څونه لوړي دا اندازې ته نه رسېږي چې د الله د نامه سره یې نوم برابر شي. الله جل جلاله یو حکم بیانوي، وایي که داسې چل وسو یو سړی سخت محتاج شو، د اضطرار حالت یا د مخمسي حالت ته ورسېدی، داسې حالت ته ورسېدی که چیرې دی د دې حیوان څخه د دې میتتي یا د تیویني یا د خنزیر د غوښو څخه خوراک ونه کړي مري، دغه حالت ته مخمسي حالت ویل کېږي. نو که چیرې دی محتاج مجبور سو غیر باغ ولا عاد، نه بغاوت کوونکی و چې شرعي حکم مات کړي، د رښتیا وږی و، د رښتیا داسې حالت ته رسېدلی و چې نور مړ کېدی، ولا عاد نه تېری کوونکی و، فقط دومره قدر خوراک یې کاوه چې ځان مازې د مرګه په راوګرځي، د مړتیا تر حده نه. فلا اثم علیه، په دې باندې څه ګناه نشته. الله جل جلاله فرمایي فمن اضطر، پس که څوک مجبور سو غیر باغ، چې بغاوت کوونکی نه و، شرعي حکم لره ماتوونکی نه و، ولا عاد او نه تجاوز کوونکی و، فلا اثم علیه، پر ده باندې څه ګناه نشته چې دومره قدر خوراک وکړي چې فقط دغه هلاکت ځان پر راوګرځي. ان الله بېشک الله پاک چې دی غفور ذات بخښونکی دی، رحیم ذات مهربان دی، الله به بخښونکی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.